أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 44-45. دا دوه آیاتونه مبارک په دې کې الله پاک مؤمنان د اهل کتابو د سازشونو نه خبر کړي دي چې دا اهل کتاب یهودیان عیسایان دا ستاسو دشمنان دي، نو تاسو دی وپیژنئ او د دشمن نه چې څنګه یو انسان د خپل ځان حفاظت کوي، نو دغه شان تاسو د دې یهودیانو عیسایانو نه د خپل ایمان حفاظت وکړئ. دوی اهل کتاب دي، دعوه لري چې زمونږه په تورات او انجیل کتابونو باندې ایمان شته دی، لیکن هغه حصہ د تورات او د انجیل منی چې هغه د دې د خواهشاتو مطابق وي، او چې کومه حصہ د دوی د خواهشاتو نه خلاف وي نو هغه حصہ د تورات او د انجیل کتاب نه مني. لکه د نبی علیه السلام صفات، علامات او نښې په تورات کتاب کې ذکر وي، هغه به یهودیانو پټې ساتلې د خلقونه، خلقو ته به هغه علامات او نښې نه ښکاره کولې. دغه شان د نبی علیه السلام قد و قامت، شکل مبارک، رنگ مبارک، دا ټولې خبرې په تورات کتاب کې موجود وي، خو که چا به ترنه تپوس وکړو نو چې کوم اصل علامات او نښې وي بالکل د هغې الټا نښې او علامات به خلقو ته بیان کړل، دې دپاره چې د خلقو په زړه کې شک شبه پیدا شي چې دا هغه پیغمبر نه دی چې د کوم په تورات او انجیل کتابونو کې ذکر دی. نو دغه اهل کتاب دا په خپلم گمراه دي او ستاسو د گمراه کولو کوشش کوي، نو دا ستاسو دشمنان دي، الله پاک پیژني، تاسو ته وښودل که ستاسو ښکاره دشمنان دي او که ستاسو پټ دشمنان دي، دا ټول الله پاک ته معلوم دي. نو ښکاره دشمن د هغه نه انسان د خپل ځان حفاظت کولی شي، او چې کوم پټ دشمن دی نو د هغه نه د خپل ځان حفاظت کول ګران دي. نو تاسو دا یهودیان او عیسایان وپیژنئ چې دا په ظاهر کې به تاسو سره ښه وي، لیکن در پرده دی به تاسو ته د نقصان رسول کوشش کوي، ستاسو د گمراه کولو کوشش به کوي، او د اسلام او د مسلمانانو خلاف به سازشونه کوي. څنګه چې قرآن مجید کې بل ځای کې الله پاک دا خبره ذکر کړې ده چې د اهل کتاب به یو بل ته وی چې تاسو د ورځې په اوله حصه کې ایمان راوړئ په نبی علیه السلام باندې، او مازیګر ماښام وخت کې ایمان پرېږدئ، نو دا خلق به تاسو ته ګوري، دا عام خلق، او دی به پوهی په دې باندې چې اهل کتاب خو عالمان دي، د کتاب علم دی ورسره، پوه خلق دي، نو چې دی سحر ایمان راوړو مازیګر ماښام کې ایمان پرېښودو، نو د خلقو په زړه کې به شک پیدا شي چې د دین کې به خامخا څه خرابي وي، ځکه دا اهل کتاب ته نه واپس شو. نو دا ستاسو دشمنان دي، دی سره د راز خبرې تاسو او د زړه تعلق ورسره مه ساتئ،
او که تاسو سره یره وي چې دې سره که تعلق نه ساتو نو زموږ تجارتي طریقې کار به خراب شي، تجارت کې به نقصان وشي یا به دې موږ ته نقصان راکړي. نو تاسو د الله په ذات باندې باور وساتئ چې هغه ستاسو مددگار هم دی او هغه ستاسو دوست هم دی. نو چا چې په الله باندې توکل وي نو بل ځای کې فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. د چا چې د الله په ذات باندې توکل او باور وي الله پاک به د هغه دپاره کافي وګرځي. د دغه یهودیانو عیسیانو د سازشونو نه، د هغوی د دوکې نه، د هغوی د مکر او فریب نه، د هغوی د شر او د نقصان نه الله پاک به په خپل حفاظت کې وساتي. الم تر آیتا ندی لیدلی الی الذین هغه کسان اوتو نصیبا چې ورکړی شوې ده هغوی ته یوه لویه حصه من الکتاب د کتاب نه، یعنی آسمانی کتابونه یهودیانو ته تورات کتاب، عیسایانو ته انجیل کتاب ورکړی شوی دی او داوم دی ساتي چې زموږ په خپلو آسمانی کتابونو ایمان دی، لیکن دا دعوی غلطه ده او د دې په صح حصه د خپل آسمانی کتاب باندې هغه مني، په هغې یقین کوي او صح حصه چې د دې د خواهشاتو نه خلاف ده نو په هغې باندې نه ایمان شته او نه په هغې باندې یقین ساتي. نو دومره حصه دی مني او عمل پې کوي چې کومه حصه د دې د خواهشاتو مطابق ده. نو کتاب باندې دعوه کوي د ایمان لیکن عمل د هغې نه خلاف دی. ځکه که په خپل کتاب باندې عمل وی بیا به په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی وی، ځکه تورات کتاب کې په وضاحت سره د نبی علیه السلام صفات او علامات ذکر وو. دغه شان په انجیل کتاب کې نو یهودیانو د خپل کتاب تورات نه انکار وکړو، ایمان یې رانوړو او عیسایانو د خپل کتاب انجیل نه انکار وکړو او په نبی علیه السلام ایمان رانوړو. نو داسې خلق تا لیدلی دي او که لیدلی دي نو وګوره ورته ویې ګوره چې دا دې ته دا کتلو او د هغې نتیجه به دا راوځي چې ته به تعجب کې پرېوځي چې دوی دعوې د آسماني کتابونو د ایمان کوي لیکن قرآن مجید هم آسماني کتاب دی. څنګه چې تورات او انجیل د الله پاک کتابونو او آسماني کتابونو دغه شان قرآن مجید هم د الله کتاب دی، آخري آسماني کتاب دی. نو که په هغې کتابونو د دې ایمان شته دی نو پکار ده چې دوی په قرآن مجید باندې هم ایمان راوړي. نو چې قرآن مجید باندې ایمان نه راوړي نو ته ورته وګوره ته په تعجب کې پرېږدي دومره پوهه خلق او د آسماني کتابونو نه خبر خلق او بیا هم هغې ایمان نه راوړي. اوتو نصیبا من الکتاب چې دوی ته ورکړې شوې ده یوه لویه حصه د آسماني کتابونو، یشترون الضلالته دی اخلی گمراهی اختیار کړې ده، یعنی په خپل هم گمراه دي او د نورو خلقو هم د گمراه کولو کوشش کوي، خاص کر د مسلمانانو. ویریدون او دوی اراده لري، دوی غواړي ان تضلوا السبیل دا چې تاسو گمراه شئ د صحیح لارې نه. دې دپاره دوی کوششونه کوي د مسلمانانو په زړونو کې شک شبهې پیدا کول غواړي. والله اعلم الله پاک ښه پیژني او عالم دی باعدائکم ستاسو په دشمنانو باندې چې هغه د یهودیان او عیسیان دي، دا ستاسو دشمنان دي. الله درته وښودل نو تاسو ورسره دشمني وکړئ، د زړه دوستي او تعلق ورسره مه ساتئ. اوس که بیا تاسو سره یره وي چې زموږ تجارت به خراب شي او زموږ غم خادي به خرابه شي او زموږ تعلقات چې دې سره ښه نه نو دی به بیا موږ ته تکلیف راکوي، نو د هغې نه تاسو د الله پاک په حفاظت کې به راشئ په دې شرط باندې چې د زړه دوستي تعلق او محبت ستاسو د دې سره نه بلکې ستاسو ورسره دشمني وي. وکفا بالله ولیا او کافي دی الله پاک ولیا دوست ستاسو د پاره. د دې سره دوستی مه کوئ، د الله سره دوستی او تعلق وساتئ. وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله پاک مددگار ستاسو. نو الله پاک به در سره مدد کوي. که د یهودیان عیسیان در سره مدد نه کوي نو په دې باندې تاسو یقین مه ساتئ، د الله مدد او د الله پاک دوستی او تعلق دا به ستاسو دپاره کافي وي. الم تر الی الذین آیتا ندی کتلی هغې کسانو ته اوتو نصیبا چې ورکړی شوې د هغې ته یوه لویه حصه من الکتاب د آسماني کتابونو نه، یشترون الضلالته هغې اخلي ګمراهي
ويريدون إرادة لري أن تدلوا السبيل دا چې تاسو گمراه کی د نیغې لارې د هدایتنا. والله اعلم باعدائکم، الله پاک ښه عالم دی ستاسو په دشمنانو، هغه پیژني نو تاسو ته نشاندهي وکړه وی ښودل درته چې دا ستاسو دشمنان دي. وکفا بالله ولیا، کافی دی الله پاک دوست د مؤمنانو د پاره. وکفا بالله نصیرا، او کافی دی الله پاک مددگار د مؤمنانو د پاره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.